د تیر نظام د ځانګړو ځواکونو انتقال د روسیې جنگ ته پیل سو. ایران د روسیې په همغږۍ د تیر نظام د ځانګړو ځواکونو له مجبورۍ څخه ناوړه استفاده کوي او مخامخ یې جنګوي. دا چې روسیه او ایران د تیر نظام له ځواکونو سره ولې دا ظلم کوي، د روسیې جنگ ته څنګه لیږي او کوم امتیازات ورکوي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د مخکینی افغان حکومت ځینې سرتیري وایي د ایران په همغږۍ د روسیې جګړې ته ځو. د طالبانو یوه چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جنگ ته لیږل کیږي. د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې ادعا کوي 10 ورځې وروسته به د روسیې او اوکراین جنگ ته ولاړ سي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ستننګونو له امله ایران ته کډوال سو، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور که چې یوې داسې جګړې ته ورګډ سي چې په د پورې هیڅ اړه نه لري. هغه زیاتوي زه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یم. څه وخت مخکې په افغانستان کې اوازه وه چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمېر مخکیني سرتیري بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور سوم چې دلته راسم او په جنګ کې ګډون وکړم. امکان لري چې 10 ورځې وروسته مو روسیې ته ولېږدوي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ یې روسیې ته انتقالیږو. یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیري د روسیې او ایران دولتونو لخوا په همغږۍ لیږدول کیږي. هغه ادعا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیري له خپلو کورنیو سره روسیې ته لیږدول سوي دي، چې په وینا یې 180 تنه 2 ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته ولاړل. د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو قطاعاتو یو بل سرتیری هم چې له 2 میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل سوې چې ایران ته لاړ سي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو هر ځای موږ څارلو، زموږ څو همسنګران یې ونیول او سرونه یې ورپرې کړل، موږ یې په ډېرې ناځوانۍ په میدان کې یوازې پرېښودلو، مجبور سوم چې ایران ته راسم. روسیې یو پروګرام پیل کړ چې د افغان ځانګړو ځواکونو نومونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لیږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نومونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ سو. د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په 6 لومړنیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنګ کې د ګډون په مهال $3000 معاش ورکوي. لویدیځ چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډیرو ستونزو سره مخ ده او اوکرایني ځواکونو ډیری هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو 8 میاشتو کې روسیې په خپل کنټرول کې راوستي وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره سوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریې او عراق جنگ ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پنجشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیري د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې وکړې. هغه وایي له بدمرغه ماله هغوی یعنی ایران سره دا خبرې شریکې کړي دي. مخکې سرتیري سوریې او عراق ته لیږل، شاید اوکراین ته هم تللی وي. دلته زرګونه د ملي اردو سرتیري روزل سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعاوې نه دي تایید کړي او ایران هم تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو کتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت و ښې چارې. د الله په امان.